د شوراب حماسه په مرکزی اسیا کې د نړۍ ستر استخباراتي او نظامی مرکز په دې اړه کې میشتو اشغالګرو ځواکونو افغانانو ته خپله خاوره سورو تنور ګرځولې وه او د آرام ژوند له نعمته یې بې برخه کړې وه. زما نه هېرېږي په هېڅ وخت. موږ کور نه درلود، موږ به د یو بل پر در باندې ګرځېد. یو کوچنی ګرځر په د مځکې په منځ کې پروت و، کوچنی کال دا قدر هلک و نه دی، دا حالت هم پیدا کوي. شوراب اډې ته تر پینټاګونه کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو څرنګه استشهادیانو پرې 3 ځله بریالي فدایي عملیات ترسره کړل. د شوراب حماسې مستند سبا شپه 9 بجې او 10 دقیقې له ملي ټلویزیون او زموږ له ټولنیزو رسنیو څخه.